مرګ چې ژوند بوج شي، ژوند څه معنا نه لري، هغه چې څوک وو هغه هم نه راځي اوس. د چا په نوم چې به مې ساه اخیسته، خندا جړا به په شریکه کېده. هغه احساس چې بلا ښکلی هم و، هغه احساس خواږه دردونه لرل، څه خوشحالۍ څه غمونه لرل. هغه څېره چې له خندا ډکه وه، هغه څېره اوس مړاوې شوې ښکاري. دا ضروري نه ده چې ما سره وي، خو دا پکار ده چې خوشحاله اوسي. ګورئ هغه هم وشوه، ما یې کوڅه کې ټوله شپه تېره کړه. هغه خبر وه خو انکار یې وکړو، بلا ترخې خبرې وشوې. ما هیڅ ویلی نه شو، ما خو هغه غوښتله. بس لږ ساعت پکار و چې لیدنې وکړم، خو چې انکار یې وکړو. زه پرې خفه نه وم. د انکار چل یې عجیبه غوندې و، داسې احساس چې بې حسۍ هم ورته ډېر ژړل. په دې کوڅو کې لیوني انتظار ډېر په سلګو ژړل، چې د بلا کوشش نه پس هم چاته احساس ونه شو چې په ما څه تېرېدل. نو اوس اخره فیصله دا ده، باید چې مرګ ته ورته غاړې وځو، له دې غمونو نه د تل لپاره ځان خلاص کړو. اوس وخت راغلی اشنا چې دې دنیا ته په خندا په مخه ښه ووایو.